اوس ته زلمی او ما دپاره هر څه څه خو په تا باندې شو زیاتو بدل به زر چا نه اخلم مور. نه بچې ما سره یې زیاتې نه دي شوې. ستا سرتور سر د دې خبرې غمازي کوي چې په تا باندې ظلم شوی دی مورې. خو ما چاته فریاد نه دی کړی. خو زه یم چې یو ځل ستا دښمنان هم دردېږي. نه بچې داسې مه وایه، زما هېڅوک دښمن نشته. راحت علي ستا دښمن دی مورې، راحت علي. خو ستا پلار دی زریابه. په دې ټکي باندې زما خو نه نظر راوړېدلی. د مور د نامې په ټکي کې ما دواړه نومونه لیدلي دي. ته زما مور هم یې او زما پلار هم. چې دا منې بچې نو بیا ته نیمګړی نه. ټیک ده مورې، زه به ورسره سم نه کوم، خو د زرغونې تره له به یو سبق ضرور ورکوم. څه سبق به ورکوې بچې؟ آینه کې پورته خپل مخ یم. خورې ما معاف کړه، ستا په حق ډاکه وهلې، ما ستا د فن په مرۍ ګوتې کړې. شاعره ته یې زه هېڅ نه یم. زه چې څه یم ستا د فن په وجه ستا شعرونو ما له عزت راکړو. دا ستا کمال دی، خو ته چا هم نه پېژندلې او زه خلکو پېژندلم. ما سره هېڅ نشته، زه تش لاس یم. ته که مړه شوې خو ستا فن ژوندی دی، ستا فن یې چېرته نه دی تللی. ستا دنیا کې سترګې اوچتې دي او زه مختوره نه یم، او زه مختوره نه یم. سارا بچې داسې چل دی؟ ډېرې زه د زرغونې مجرمه یم، زه د هغې مجرمه یم. زرغونې؟ اورې خلک رښتیا وایي، اصل شاعره زرغونې ده، زه نه یم. زما شاعري زما نه ده، دا کتابونه دا د دې دي. ما د دې په حق ډاکه وهلې وه، د نوم دپاره، شهرت دپاره، عزت دپاره. دا چې سارا دا ته څه د پاګلانو خبرې کوې؟ زه پاګل یم ډېر، زه اول هم پاګل وم، زه اوس هم پاګل یم. ما د زرغونې کفن نه باسه، زه د هغې د روح نه معافي غواړم. رښتیا دي بچې؟ او ډېر دا رښتیا دي. د خدای دپاره، خدای دپاره ما له زرغونې نه معافي وغواړه. ډېرې د خپلې رویرې نه، زما د خوب نه. زرغونې نه ستا دپاره معافي وغواړم که د ځان دپاره؟ ډېرې زه د هغې مجرمه یوازې زه. نه بچې، موږ ټول د هغې مجرمان یو.